بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو یو دیرشمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن متلونه د دوست، دشمن او دنیا باره کې دي. راځئ چې یو څو متلونه درته ووایم. دښمن په خوږه وهه، دښمن ته په خواره سترګه مه ګوره، مطلب دشمن کمزوری مه ګڼه. دښمن چې په خوږه مري تورې ته حاجت نشته. او بل ځای دا متل داسې وایي چې دشمن په ګوړه مري زهرو ته حاجت نشته. دښمن دې که د لوښو پړی وي مار یې بولا، دښمن دې که ګیدړ وي خو زمری یې بولا، مطلب دښمن کمزوری مه ګڼه. دښمن مړ کا مخ یې پټ کړه، دښمن مړ کا غیبت یې مه کړه. دنیا په امید خوړلی کېږي، دنیا په یو حال نه ده. دنیا تر سر جار او سر تر ناموس جار، مطلب مال و دولت د خپل سر نه قربان کا، او چې کله خبره د عزت راشي نو بیا تې سر هم قربان کا. دنیا د آخرت پټی دی، دنیا د غم په ورځ پیدا ده. دنیا نیمګړې ده او نیمګړې به وي. دنیا هغه ده چې یا یې وخوري یا یې واغوندي. دوست به دې وجړی او دښمن به دې وخندی. دا د بې وفا او د غدار دوستانو باره کې وایي. دوست ته حل وایه، دښمن ته لاپې کوه. دوست د دوست د لاس مري. دوست دې کم دی چې سحر دې اور ویني ماښام دې کور ویني، مطلب دوست دې په سخته کې په کار راځي او سحر ماښام در سره ملاویږي. دوست هغه دی چې په سخته کې دی په ښه راشي. ملګرو دا و د نن متلونه تاسو سره مې شیر کړ. اجازت غواړم د الله په امان.